هم دې نشته پښته تنها کې ولې دا مخې دا شی ته جوړ کړی دی هر چا د جواب دا د دې ټول کلی د جواب مدونه اوپر سیزنو تاسو سره جوړا کړ پینګورم ته دی روان پکې نشته چې خپل کوټه مګوره لکه بنت راځي او مالا له خیر زر جعفری خو غوړ سره وړي ته ګوره غټه شومه کنه چې هغه ټاله غوړ نه وروړي نو نور به څوک وروړي نو ټاله دې ښځه درکړي که نه ته خو تا دانه تنخواه راوړې که نه څه شوه شکر دې لارې ما څه عجیب کي د ښځې نه ورکومه څه دا اوس به ورشي کوټې ته خلکو نه دی چې کوم دی هلته بس واخېستې ظالمه خدای دې نه کړي چې په روژه کې زه رشوت علم رشوت یې تا روژې نه غیر علم وي دې سرجي سره چې کوم دی دا لږ دسخط یې دا به دې لکۍ خو یې پنجهداري به نه دي روژه کې زه ډېر احتیاط کوم نو کار ډېر کوي او تنخواه یې کمه ده ولې دې کې څه چل دی وایي نو تنخواه به کمیږي نه د هلته کې ځان ته ځای لږ کړی دی دلته په دې به تا په سلور ګوري کي ته څه کې اجازه ته دا بچی راډاکه کې د وریجو دا دې پیو پړسول هغه آرام نه دي هغه خپل حق راوړي زما د خاوند د ګریوان نه به لاس وباسئ خپل حق پیسې ورکوي که تا د خاوند ګریوان کم دی چې موږ ته لاس وباسو تاسو دی زه تاسو صرف دومره وایم که نه دې چې څه ګناه کوي دې خو ته ګوره شامل یې دا جو بل نه پرې کي ګورې دا تا چې ما نه دونه په لوټکو واغېشتې په هغې به څه کې قرضدار دې قرض حسنه ده در به کم ولې قرض خسنه ده دا تا پې لږې لګولې چې تا به ولې ورکوې روپۍ به م رانه ونه ویني خپل ورونه دي خپل منځ کې لګیا دي ته پکې څه کوې ولې دا موږ دلته څه راغلي یو موږ د میندې کور نه راوستي یو ته پکې هېغه نیغه به کېږې دا زما سړی دی روپۍ هم به رانه ونه وینې د خوږ انشان مخې مور ته چېرته خر بابا له مې خلکو خیر زکات ورکړی زموږ د ټول کور دپاره چې نیمې نیمې حساب ویله ورکړې خر بابا موږ خپل حصه راکړه د خیر سره دې به دغه خیر زکات به څه ګرځي زما سړی زه نوکر سړی یم زه خپل نوکر پیسې به ما تنخواه اخېسته خیر زکاتونه هغه له ورکوي پلان لري کمال یې راکړی شکر دا ټول کور پې ساتم او تاسو چې څوک څه درکړي که نه بیا ستاسو ځان نه جابریا دې داسې کار کوي که نه چې د ته خیر پې خپله ښځه نشي ساتلی نو موږ به پې څوک هله زما سړی به ټوله میاشت به کور پروت وي او دغه عبادتونه به کوي ماشاءالله مخکې نور راغلی دی ته خو ګرځه نور هم دکې نشته تاسو روژه ده که کوجه په دې خبره مې لږ کړې دام غپی که نه دام غپی زه هم غفومه زه ته صرف دقه وایم چې مورې په دې روژه کې کور کې کښېنه ما ته دنیا خلکو ګیلې وکړې وي دا مور دې په دې کوڅو ګرځي نو ګوره دقه شاته ښی بچی ما پسې شاته نازکه را روانه ده کتو باد په روژه ماتې پرېښودې ته بیا ګورې په ما سره کښېني هغې کتلي وبه که نه بیبي نو دا خو روژه ده هغه په دلته څه کې به اختر کې به راشي ما وله دعوت ورکړو موږ وله انټیټیشن ورکړی انټیټیشن ورکړی دی ته چې په کوم ټال باندې داسې ټالۍ به کوې که نه د هغې نه به پړ مخه غورځېږي او دا ځان به دې کېږي زار مه کوه بیبي قدوس راته ویلي وي ما چې سقر له پیسې ورکړي ستی سې وله زکات کې ورکړی ګوردنه بیا پیسې واله هغې ستا پلار له ورکړي جیب به سره ډک دي زموږ زکاتونه ورکړي خلکو له ما ته وي دا تقسیم کړه اوس یې مونږ ته وښولي جیب به نه ولټوه زما حصه به راکړئ او قرام نه کړه زه نازکه ځان څه کوټه کې روژه ماتې ته کښېنومه ولې زه زما کوټه نه راشه وایي ما ګپ داسې کار وکړم که نه دې پیرې ته ټول روژه ده نازکه راپسې بیا راوسته اما چاپړیا یوه موه دنیا دې ده نه پټان بلې دې غاچه ای بیبي ته د شرارت کارونه کې روژه راغستل راغواړي داسې راله تا کولې دا یو بل کره خلک نه دي یم چې دی که نه ډېمونږ چې په زلمرۍ ده له ګوته کېږدمه خو څه کوم بل د پښتو دی دا خلک به راپورې خاندي راته ویل بل هفته کې ویل تاسو راشئ روژه م روژه ده کنځلې به وکړم او راباندې به یې ماته کړي بیا که ماته دې وایي که څه زما دی که نو خبره نه لري سترګې راباندې یولې خدای دې بس وپوکه راسترګه وپوکه راسترګه وپوکه وای کاکاجي ته څه کوې خو یې نه ښکه نه دا حاجي شته مورې بله کښېنه هغه د کوټې باندې کښېنه یاره ما تاسو به د ګلو چې ما لرګي رامات کړو نه کاکاجي غریب هغه خوای اوس قرم چې دا چا کره بوزي هغه کاکا میغه به دلته به دغه سړېږي دا ښه ده بوله خدای کم کي توګینې روژه نشته بس شیطاني کارونه کوه اوس هغه څه له راولي یا ځه ځه ولې به نه راځي وکشه ما خپله یې نه ده
څنګه خیر شکر دی الله دې خات کا خوشاله ماري چې پوری خزر دی ورته کنه زما څه کار دی زه مور سره خیمه خري سره خلک بد لګي چې په کور کې ناستي درانه اوس په لاره باندې خدای دې لاس نه تشي 3,500 روپۍ راکړي خدا الله دې هیڅ کله لاس نه تشي کو زما په دوا کېږي او د میندو دوا رښتیا قبلېږي ما څه خو نیکه بله دی ما څه خو الله دې خات کا دې وخت کې بیبي بس لرې شه خوا کې مې څه کې لرې شه خوا تاسو چې مو چالو کړی دی په موږ باندې مو پوه نه کما هیڅ هم نشته دی ماشاءالله سپوریا کدی خیته له ګوره کنه خو خپل رااله مونږ او ته اسکه غړې نه شي جمعه ته ورته اجینه ما صاحب چې زتلم ډیوټي ما مونږ کو کنه ما ته خو پته نشته ما وی کاغه خو مزوی په جانې ما نه الله دې په تخته مخ کې کا الله دې ما نه په تخته مخ کې کا دا ته څنګه خوري دا ما د تو نه چې را پاسه ډمبي میټم را پاسه مې مونږ کا ما مونږ کو ته دې موږ نه ځان پټ کو او ته چې ته لاړه یک درای چې ته تل خپل مرزي مې دا ګرځم ورې ز په تاسو خرڅه بچم واخی په دې عمر باندې ځان مشرمه یا مونږ او دسته کار یا دا روجه ته نه ښکار یا مچی څه ذکرونه کوم په لاره باندې او قضای منځونه یو زمانه نه دی پاتې چې قضا شي وکم په لاره باندې کې دا یوازې په عبادتونو نه ده په دې روزه کې صرف خپل خوله کنټرول کا کنه دا د ټولو نه غټ عبادت دی شکر ده د ما خوله کنټرول ده اوس مې مونځ کو او راووتمه بار ته خو تاسو چغې سوري چالو کې ما وی چې مړی وشو که څه وشو پورخانه تاسو ته به ما نه ویلي چې په واده ښادۍ کې اجراګان مراده نه کوئ ښځې ته تک په چلونه زده کړي الله نه یو خو به ته کومه په دې روژه کې ګوره تا یو رونق را پرېښودو یو ښکلا دې جوړه شوه خو د خاوند څه قدر نشته لکه دا اوس وګوره عبارتي دی مورې رښتیا زه ورځمه ورې اجدی راځي نه ځکه چې روژه ماته برابر کا څوک هم نه راځي یوه روپۍ د څه نشته او څوک راځي راځه بچي دا خو دې وخوړه د تا نه پیسې والي او د ما د سړي نه پیسې والي یو ته خوشي عادت راغی خدای کښېنه خبره سیره ته دوبه دته ده داسې کار دی چې د مور د خولې نه وختې وي نازکه دلته راځي که نه او ستا خاوند مور له پیسې هم ورکړي چې روژه ماتې هر څه بندوبست ورته وکړه دې به نازکې ځان ډېر ښه کوي خو ته به لکه تازه نه سپېرې خاوند ته بیخي داسې ودرېږي چې دې خور چې تا غب کړي نازکه د ما خاوند ته سم نشي ویلی او نه به ته د ما خاوند څه ویلی شي او نه د ما خاوند خوښ ته د هغه چې خوښ ته که نه نو ته یې خوښ یو ټک خو ته یم که نه ستا خاوند ټیک سړی نه دی دا دې ښځو پسې ګرځي دا عادت جوړ شوی دی که نه خو ته دا کار وکړه چې څنګه نازکه راشي که نه چې ته د هغې خوا کې اني ټایم ناست یې زه به د هغې د خوا نه قدمه ما پلکې نه دمه خو تا هم پوهېومه چې همداسې چل وکړه چې څنګه راشي که نه دا خبره به سره جوړه کړه زه مې مور درسته ومه چې دا رشته دله وکړو چې بس زر یې را واده کړي ورنجاري دا شیخوري په حقه چې تا نه زړه موړ دی لکه ته ځان بیخي خیال نه ساتې لکه ته په دې لاسو دې ویښتو ته وګوره که نه دا تا څه کړي لکه دا پاک کړ نو هغه به په یو ښه نستر ګوري که نه هغه ماله چېرته پیسې راکړئ چې په ځان یې ولګوه مور د کور نه خو نشم راوړی پیسې او بله دا خبره دا روجه ده اختر له به په ځان پیسې لګومه او که نه ما وې که علي رحمان دوکاندار را سره ناست دی بس ته داسې کار وکړه که نه چې ما خو ته پې کړې چې نازکه آمد او ستا برآمد بس لیوره ته مه خفه کېږه یا هم دا اختر د خدای راولي که نه اختر نه پس بس دا واده را جوړو او که نه او بل د خاوند دی ګورې مونږ اودس نه کوي ګورې بیخي ګورې ډېر زیات چې کوم دی بېسیرو شو کاری ښه زه به ته څه ویم تاسو ورسره لږې خبرې وکړئ ته یې مونځ اودس کوه چې تو جومات ته ځې لاس نه یې نیسه ځان سره یې بوځه که نه ښه ښځه هغه ده چې خپل خاوند په مونځ اودس راواړي بېکاره ښځه هغه ده چې هغه ورسره په خپله مونځ اودس نه کوي اوس چې مونځ نه کوي نو زه ځان سره دلته کور کې په جانې ماس کښېنومه غټ سنډال جومات ته دې سم مانځله که نه مازغه مو خراب شه یا الله
ته په موږ باندې خپل رحم وکړي ته زموږ د کوره دي خلکو په خپلو کې اتفاق پیدا کړي دا جنګ جګړې ختمې کړي په موږ خپل رحم وکړي په موږ مهربان شي زبرګه میاشت له خدایه خو نن لومبۍ روژه ده ته راباندې په خیر په خوشحالو دا روژه تېره کړي او الله زما د خاوند په زړه کې زما دپاره په زړه کې بې لالچه مینه پیدا کړي دا نفرت دې ختم کړي او د نفرت په ځای پکې محبت واچي آمین ولی ټولې په سترګو رچتې ناست دي ګورې نه مازدیګرې دی او روژه ماري ته پوره یوه نیمه ګنټه پاتې ده مونځ مې کولو د مازدیګرې نوې غونډه کې خبره ده نو نوې خبره خو نه ده خو بس ته کور نه ته خو چې سهار وځې ماښام راشي نه د سهار پته لګي او نه د شپې پته لګي تا ته خو مونږ کور کې نه ښکارو چې زمونږ دا ښځې د کور مونځونه کوي او کو نه کوي مونږ ښه مونځونه اودسونه کوو خو تاسو کور نه یې ماشاءالله او څه درځي که نه هسې ناست یې بل الحمدلله ولې نه راځي ماشاءالله ماشاءالله او ته راځې خوږلېږه دا دوا به دې م کړې خدا د دې بېلچو نه مې خلاصه کړي دا دوا کوه که نه ځان ته دا بس کټ کومه نه 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 صبر وکړه چې له 70 روجي نوروزي که نه دا بیا کټ کې ښه ایم سړیه دا خبرې پرېږده یم تا ته ما سودا سار یاد کړمه چې کجورې به راوړې او مربه به راوړې او لږ سلاد ملاد به راوړې او جوړې خالي جیب رالې دا چې ګل کار دی اورې دغه ذمواري داجي ته وله کړې پاپا جاني او سقر مې ولې پیسې ورکړي د روژې د میاشتې ټولې ټوله سودا به هغوی راوړي اورې تا چې دا کومه دوا وکړه که نه دا د نفرت او د مینې محبت روژه کې دا دواګانې څوک نه کوي دا جنګ شر به پرېږدي دا پردي غیبتونه به پرېږدي دا منافقتوب به پرېږدي لکه د هغه نورو غونته کې ما پرېږدي زه یې نه کومه ما سمه دعا وکړه ولې دې کې څه ودې کړه خو دا کومې جنګ شر چې تاسو په دې کور کې کوې که نه لکه خواښې ته لږ په سم نظر ګوره د یو میاشت کې ورته خیر دی د مور په نظر وګوره ما د پاته د نور خو الحمدلله زه خو به د مور په نظر وګورم هغې له م پکار دي چې انګور نه لور مې وګڼي د لور په نظر راته وګوري خو درته ګوري یاره ګوري زه به پاپا جانې ته وایم ځه پې به کړي لکه ګوره ته زما ښځه که نه ما تا ته نصیحت وکړو پاپا جانې به ما ته نصیحت وکړي سکر به مې خواهې ته نصیحت وکړي ځکه چې دا میاشت ګوره ټول عبادتونو میاشت ده دې کې به ذکر اذکار کې ځان به څه دوه پاڼې سبق ووایې د خیر سره ختمونه ځان له وکړه په دې میاشت کې ځان په خدای په اګو بخه غواړې سوال درته کوم ډېره ګرانه ستا را بخښنه اوې بله خبره مې کوله رشته یو چې بېکاله ختم نه لاړ شي تراویح به کې او که نه پټ نه شي ګوري د روبني زوی بیا درلېږم زه به ورته وایم چې زما خاوند وکړه جومات کې شته او کو نشته پخپو مې درد راځي یاره په خپل درد نه راځي ښه سم دمې خو چې د روجې رامیاست څوک ووري که نه او راشي بس د خلکو نه بیا شان خطا شي چې څوک یو وایي په لاس مې درد دی بل وایي په خپو مې درد دی ښه ټیک ټاک یې امځې به مونځ اودس پکې پنځه وخته او تراوو له به مځې ختم له به ځي زما خپې پړسېدلي مونځ له خو ځم د خپو بیماري دي نه را چې خپې دې پړسېدلې ښه سم دمې یا دې رحم وکړي چې په دې روژه کې دا مونځ اودس کې د مخ نه به چې کوم دي شغلې روانې شغلې په دې روژه کې خو ما د دې ښځې نه خلاص کړي ورته روژه ده دا مې پرې نه پرېږدو کېږي چې مبارکه میاشت کې مړه شي چې د اختر اوبه وڅښي او ټکو سطرې شي او مړه شي څه خوند به وکړي نو څه خوند به وکړي خدای پاکه نو څه وکړم یارانه ښځې چې تلوې که نه او ما دا واده کړی نه و ګردې دې به ځل مې چا پره د ښه شانتو ښځه را کړې وه نو تا ښه ورېرې کړه وه ستا د لاسه مې ښه ورېرې شو جوړ مور په خیر علي خدای دې وبخه کین نازه وایم زبرګه میاشت ده یو بوټی دې مونځ ته پرېږده خو بس راغلې دلته کې او د مونځ اودس نه وباسي په خپله خو د مونځ او نه د اودس په کار دی چې سهار وختي پاڅېدلې او مونځ له تللی وې ادې په ځان باندې کلک تمبل راچولو وایم څلور اوازه مې درې درکړي نادانه د جومات نه رایم تا ته پته شته په سره غرمه نو څه کوې په مازدیګر غرمه توبه وباسه خلک چې دی پېشمني مال پاسي نو ته تلاوت کوي د خوراکه پورې چې خوراک وکړي بیا په نفلونو کښېني د مونځه پورې ته ما سره وې ته ما سره په جومات کې سهار داجي سره جومات ته لاړم ما هلته سبق ونه زه یا الله توبه
دا کټ کې څوک پراته چې کلک کمبلي په ځان باندې اچولې وه دا چینارو چینار دون وګدو اخو دقونه غونته کې دی دا راغون شو یاره راغون شو دا جمعه ته څه نه متلی مې کنځلې درته نه دي کړې نصیحت یې راته وکړو یاره د دې دا خبرې مې د کنځلو نه کمې نه وي تم ډېره منافق یې ښه خو چې ویې وینې بس در به یې راولې په څنګ کې به یې کښېنې مورې ما خو دعا کوله ما خو چې سلام وګرځو دا مې دې خوا ناست و ما څه لیدلو د ځان صفتونه راته ډېر کوه ما داسې کار وکړه زویه پاسه قرآن راواخله دا میاشت د بخښنې ده ویم کار قصب خو ته یې دا بهانه چیرې بچه ماته خې زه بچه نه پوهېږم ما شوې ما سپېږمو ته ویله ته پرېږده یاره روژه مې د مازغه به میاشتې نه خرابې ګورې اوس مې د مازغه وټانګي بیا وګوره ګیله نه کوې رانه چغې را باندې وخه که تا ما نه یو تاثیره ولیده که نه ما پسې بیا را نه شي کمرې ته چې پیسې راله راکړه ځواني مرګ شي بس لمونځ وکړه دا خدای خو دې په دغه لاسو راټوله کړه خدای دې لاس شر ورکړه چې دا غاړه ته ځوړند دي او دغه چې دا نیولي سره ستا د مور امین او ستا خو دې خدای دا جبر دې تالونه کټ کړي خوله دې ماته په جانماز نه ته ګورې پسې خیرې را باندې کوي د که نه مورې بس ورشه ما پسې را نه شي کمرې ته ښه یاره والله که رسم دا کوټه نسول خفه نه شي خپل راته څنګه نصیحت وکړو چې زما مور ته د مور په نظر وګوره دا وکړه هغې غریبې تا ته څه خو نصیحت یې راته وکړو کنځلې راته نه دي کړې چې په تا داسې ترخو لګېده نو خو زه د کمرې لکه لیلي ګډون راله او دلته به ما راغوټه شو تا د زوی په نظر ګوري د زوی په شانتې خپل زوی خو لاړو مسافر شو ټیک ته تا د زوی په نظر ګوري په تا باندې مخ یې ځکه راته غوسې دا خدای خو یو ځل زه زوی غمو ښودلي کي چې زره بل احساس وایي خوله دې ماته شه الله دې تا ته به برباد کړي زما خو دقه یو زوی دی موږ شل راوړو موږ شل راوړو که نه تا دغه یو زوی دی هغه ستاسو بس کرو کې ازغیو که نه بس خو د ملکه روک شو که نه یا مورې بس واله باټي واله ځکه نه ته زه به سره خبرې کوم بیا راته خفه کړه روژه ماتي وخت ظالمان را کلي په نو ستا په مخ کې ستا ورته خیرې کوي او تو ته ګورې ناومي نه بخلو خو بس جټ جاخل دی ښه درته پته مورې زما د زوی د ګریوانه بلا سو باسې هغه بله خو پسې سپیره شوه لاړه د ملک یې روک سپیرو به زه دې کور روکوم انشاءالله کنه داسې ځوان ومه چې ځان به راته په شیشه کې هم ښکلې ښکارېده و چې شیشې ته وګورو نو تو بس ته غفار مې دي که نه چې اودس اردام کوې که نه په هغې کې هم دا خولې د ستاسو نه راغونډېږي دا هغه ځای نه مې ته کتل اوبه داره دي اوبه راغلې ویم دا هغه ځای نه مې ته کتل تا خو چې خولې کې اوبه واچولې ما خو نه لیدې چې تا وغورځولې نو ما تېرې کړې خود دې تېرې کړې بی هسې داسې دې وکړه نورې لاړې خېټې ته ذلیله ستا په شان کې به چې روجې خورم وی توبه نن ویل ته داسې ایمانداره راغلې چې ته به روجې نیسې په تا خو زما یقین هم نشته ته خو پکې ټوله ورځ غپېږې چاردان ته مې پرېږده ظالمې چې څه کلمات ووایم څه ذکر اذکار وکړم ځکه چې وي اودس چاردام کې ذکر به ورسه کې خو تا خو موږ ګډ وډ کړو هغه خلک ذکر کوي چې څوک یې په ایماندارۍ سره نیسي زما خو ستاسو په ایمان کې هم شک دی ایمان کې به ستا شک الحمدلله 15 وخته مونځ کوم روجې نیسم زکات هم خلک راکوي بس نور مسلمانۍ کې څه پاتې دي مسلمانۍ کې څه پاتې دي ویم قسم درته خورم که نه که تاسو الله وبخلې ځکه چې تاسو د ښځې چې کوم فرایض دي که نه او کوم حقوق دي هغې کې تاسو چې دي هم شک کوئ او په ایماندارۍ سره یې سرته نه رسوئ او په د ښځې ټول حقوق خو موږ پوره کړو خو یو حق یې پاتې دی چې باقي زموږ په دې اوږو سوره شي که نه او په دې اوږو یې وګڼو چې دا حق هم پوره شي که نه او حق هم پوره شي دا په دې باندې نه کېږي دا په دې باندې نه کېږي چې ته دې لګیې بار خلکو ته دې نصیحتونه کوې او خپل کور کې دلته هر ټایم انجرینګه جوړه کړې او په ما دې ریخي ښځې یو خو روژه ده بل ماسپښین دی او د ماسپښین نه بعد ګورې زما دا ځای کار نه کوي ډېر صبر کوم او تحمل نه کار نم داسې نه چې ګورې چل وکړم او بیا دې خپې نو یم یا خدایا زمونږ خوړو د مازغو کار پرې نه ښوده چې د پېشمني مال راپاسو لکه د خرو وډزېږو بیا چې لا رڼۍ لګېدلې نه نو بیا دا دې ګراونډ ته وګوره دې پسې جاروګانې راوالو په نارو کولمو د غرمې پورې دا صفایانې وشي روژه ماتې تیارو زمونږ خو مازغو وډو کار پرې نه ښوده تاسو صرف همناسته مازغه کار پرېږدي نه غم مه کوه انشاءالله دې دالان له هم بله راشي او دا کور هم بله پاک کړي لږې روزي دي زازا چې کوم دی ښه یخه دمه کښېني زازا اره ښځه زما په شانتې نه جاپریا دا ټوټوګي دي په سورې وتړه ویم درته به یې وښیم په خپله به چې دي سر دیوال سره به ښیي
سر نه کنه چې سر نه مې وینم روانه شي کنه خو انشاءالله دا خپل ضد به پوره کوم خو په تا به بن راولم چې وسوځې زم دا غواړم چې دا ارمان زما پوره شي او الله دې پوره کړي په دې زبرګه روژه کې زه دواګانې کومه چې ستا خود ځای له راشي ګوره ته ټولې مر ماته دا په دې ګوتې خبرې کوې په دې سترګو کې دا ګوتې رامنډي نو زه به ستا څه احترام وکړم څه به دې حق پوره کړم څه به دې فرض پوره کړم نو په دې سترګو کې دلې ځکه دا ګوتې در منډم که نه دا سترګې چې دي دا د غوښې نه دي دا د کاڼې دي او ما همیشه د غوښې ساتلي دي تا ته اوس ما څه ویلي دي یې ظالمې خو لیونی سپی دا دې ګوره چاردام مې وکړو ما د ژوند دپاره د بچو دپاره د کور دپاره دواګانې غوښتې خو ته رالې او هر څه دې رانه ګډوډ کړه د ژوند دپاره د بچو دپاره مې دواګانې غوښتې زما بچي خو دې لاړه مسافر که د نورو بچو ته دواګانې کې که ته دا جړاګانې کې که نه او دا مسافر بار بار یادې که نه څه حادثه به ورته راشي او ګورې بیا به مې غرق کړي او بیا به دې ګورې پرېنږدم وایي خولې کې دې دا نه راوخېجه خولې کې دې دا نه راوخېجه الله الله کوه الله دې په یو مسافرو سره زما په بچي باندې تود باد هم نه لګوي